طالبان وایي د ټولګډونه حکومت په نامه د پخوانیو واکمنو بیا صحنې ته راوستل امکان نه لري. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ناروې په اوسلو کې د لویدیځوالو او طالبانو ترمنځ غونډو کې له طالبانو وغوښتل شول چې باید یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. طالبان وایي که د نړیوالو هدف دا وي چې پخواني چارواکي بیا صحنې ته راوستل شي، دا امکان نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې هکله BBC سره خبرو کې وویل د ټولګډونه حکومت د تعریف لړ کې ستونزه شته. نوموړی وایي نړیوالې ټولنې ته یې ویلي چې څه ډول ټولګډونه حکومت غواړي باید دوی ته یې تعریف کړي. ښاغلی مجاهد زیاتوي ټولګډونه که په دې معنا وي چې هغه کسان چې دلته 20 کاله حاکمان وو بیا واکمنۍ ته راولو، دا خو د افغانستان خلک نه غواړي. دا خو داسې غوښتنه ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنې خلاف ده او موږ ته دا مهمه ده. ښاغلی مجاهد زیاتوي کله ټولګډونه حکومت ته تعریف دا وي چې په حکومت کې باید قومونه شامل شي، نو دا خبره ځکه سمه نه ده چې په وینا یې زموږ په کابینه کې ټول قومونه شته. د یادونې ده چې په ناروې کې د غونډو پر مهال او د افغانستان په اړه د امنیت شورا په غونډه کې هم له طالبانو وغوښتل شول چې داسې ټولګډونه حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځان ویني. د ناروې لومړي وزیر یونس ټور چهارشنبه نیویارک کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا له غونډې وړاندې خبریالانو ته وویل د افغان طالبانو او نړۍ ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو وړاندې اړینه ده چې دا ډله د خپل حکومت په اډانه کې پراخ سیاسي شمولیت ته لاره هواره کړي. ښاغلي سټور ویلي افغان طالبانو سره د اوسلو په ناسته کې د بشري حقونو ټول شموله حکومت، بشري مرستو او د نجونو د زده کړو پر موضوعاتو جدي خبرې شوي دي. نوموړی وایي چې طالبانو سره باید حساب وشي او وکتل شي چې دې برخو کې څه ګامونه پورته کوي. طالبانو بیا په ناروې کې له اروپایي او امریکایي استازو سره خپلې خبرې ګټورې بللي او وایي هیلهمند دي چې شوې ژمنې پوره شي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په باب څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.